سلامونه دوستانو، د خلاف کې تاسو ګورئ زموږ د افغانستان لوب د ماجد الله او د بل لوب چې تاسو ګورئ د آلمان څخه دا د جرمني څخه دا د دې نوم ماجد دا او د دې آلمان چې دا جرمني څخه د دې مارک انچلګون وی هایسن زی مارک اوکې دا موږ تاسو پښتو باندې دوه درې جملې وایي دا ماته به اوس ملاو سو زه پښتو سره مینه لرم وایي ماته پښتو کې دوه درې جملې وایه اوس درې جملې زده کوو اول موږ وایو هالو ان افغانستان لینګویج ان پښتو هاو وی سي هالو سلام سلام علیکم یا د جواب کوم وعلیکم السلام اوس زمونږ دا صافي صاحب ورته وایي زه په الماني کې وایم دا ورته وایي په پښتو کې څنګه وایو زما نوم پلانکی دی ورته ووایي وی هایسن زی پښتو کې څنګه وایي ورته ووایي ستا نوم څه دی؟ زما نوم مارک دی. وایي زما نوم مارک دی. دوستانو یقین په خدای وکړئ ګوره موږ تاسو الماني سخته ده پښتو هم سخته ده دا ورور ما سره دا اوس ملاو وایي ما ته پښتو وښایئ تاسو خپله ګورئ چې په څومره اسانه سره پښتو وایي تلفظ ته یې ګورئ نخمال بیټه یو ځل بیا نخمال څه دی؟ زما نوم مارک دی. وایي زما نوم مارک دی ګوره څومره په اسانه سره وایي بله جمله دا ده وایي زه ورته وایم وی ګیټس دا به ورته پښتو کې وایي ورته وایه بابا ته څنګه یې؟ زه ښه یم زه ښه یم په درې جملو کې یو جمله باندې لږ غوندې مشکل پکې پیدا سو یو ځل بیا وایو بیا ورته ووایه ته څنګه یې؟ زه ښه یم sehr schön und wunderschön